د واټونو او پیاده روونو د خلاصون په برخه کې د کندهار ښاروالۍ بل مهم اقدام. کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي د ښاري نظم د ساتنې په موخه د اړوندو ادارو په ملتیا د ښار په 4مه ناحیه حضرت بابا ته څیرمه د ترکاریو کوڅه د بې نظمیو او بې ځایه ریړیو څخه خلاصه کړل. کندهار ښاروالۍ د ترافیکو مدیریت او امنیه قومندانۍ په همکارۍ دا ځل د ښار په 4مه ناحیه حضرت بابا ته څیرمه د ترکاریو کوڅه د بې نظمیو او بې ځایه ریړیو څخه خلاصه کړل. د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم د کندهار شرات غږ راډیو ته وویل دا کوڅه چې د ډیر وخت راهیسې دوکاندارانو، ریړۍ چلوونکو او لاسي ګاډیو بنده کړې وه او ډیره زیاته بې نظمي جوړه کړې وه، د ښاروالۍ د څو ځلې خبرتیا وروسته یاده کوڅه په مکمل ډول د دوکاندارانو د سامانونو، ریړیو او لاسي ګاډیو څخه پاکه کړل او ټول هغه سامان آلات چې سړک یې بند کړي وو د ښاروالۍ له لوري ورڅخه ضبط سول. دا کوڅه چې د ډیر وخت راهیسې دوکاندارانو، ریړۍ چلوونکو او لاسي ګاډیو بنده کړې وه او ډیره زیاته بې نظمي جوړه کړې وه، د ښاروالۍ د څو ځلې خبرتیا وروسته یاده کوڅه په مکمل ډول د دوکاندارانو، ریړۍ چلوونکو او لاسي ګاډیو څخه پاکه کړل او ټول هغه سامانونه چې سړک یې بند کړي وو یا پیاده روونه بند کړي وه د ښاروالۍ له لوري ورڅخه ضبط سول. د ښاروالۍ مسؤلین له ښاریانو غوښتنه کوي چې ښاري نظم راوستل د ټولو ښاریانو ګډ مسؤلیت دی. لطفاً د خپل ښار په پاکوالي او نظم کې د کندهار ښاروالۍ سره برخه واخلئ او هغه کسان چې ښاري نظم اخلالوي باید په ګډه یې مخه ونیسو.